منګه که ژوندي یو زما دا ایمان او غیرت دی چې که زه ژوندی یم نو هم دې د خپلې خاورې دپاره ژوندی یم او که زه مړ کېږم نو د دې خاورې دپاره دې سر ورکمه او ستاسو په دفاع کې دې زه منګه څوک نشي یرولی من خو بل یروو دلته کې دا سواد چې دی دا بیا هغه سواد شي چې د لنډاکي نه به نارینه او زنانه راتله کالام ته روپۍ به یې ورسره کالي پتري به ورسره په امن باندې به یو د دې سواد نقشه به موږ داسې کوو چې یو مثالي سواد ترې جوړ کړو یو پرامن سواد ترې د خیره سره جوړ کړو خبرو دپاره زه تاسو ته حاضر شم د دې دپاره ما وی چې کینو او سلام وصلات او جرګه وکړو چې کم ضروري او غټ کارونه دي نو دا په قامولۍ کېږي او دا ګټې وټې په یووالي باندې راځي چې موږ قامولي وکړو یو شو نو هغه پارلماني ګټې به پکې وکړو خو که موږ نه وي یو شوي نو بیا خو نه کېږي زه په داسې حالاتو کې زه کمپین چلوم چې ما ته اطلاع دا راځي وایي چې ته مه ګرځه تا ته خطره ده بم درته پیټ کوي ډزې د باندې کوي خو د یو مسلمان په حیث زه چې پیدا شوی نو ماله مرګ هم لیکلی دی سیکړ نه دې خوا ځي او نه خوا ځي نو ما وی چې زه په کور کې کښېنم او دا بېغیرتي چې دی زه کوم نو د دې نه ښه ده دا خو به زه هره ورځ مړ کېږم د دې نه ښه ده چې د خپل قام سره ولاړ یم او که ګولۍ راوځي زما د سینې نه دې وځي خو دا ده چې زه په کور نه کښېنم او د خپل قام سره په دې کوڅو کې چې دی زه به ګرځم او موږ د دې خاورې ملنګان یو موږ د باچا خان بابا سپایان یو دا ځای کې لاندې زموږ د رهبر خان عبدالولي خان کور چې اوس نشته زموږ رهبر دی زموږ لیډر دی د پښتنو لیډرو د ایشیا لیډرو موږ د هغه بابا پیروکار یو او نن په 4مه پېړۍ کې یو بل سره مخامخ یو